دا جګړې د وسلو او نورو جنگي مهماتو د وسپنو له ټوټو څخه د یو افغان انجینیر په لاس جوړ شوی موټر. محمد رضا احمدي د دې موټر نوم هلمټ ایښی دی. احمدي چې د انټاپ شرکت اجرایوي مشر ده، د دې موټر په طراحي او جوړولو یې 15 کال تیر کړي دي. $80,000 د هلمټ د جوړولو لپاره لګول شوي دي. با خروج نیروهای خارجی از مملکت ما اینا دیگه نیاز نبود. آهنش جداگونه استفاده کردن و این فوم واقعا میشه گفت که زباله بود. هیچ استفاده ازش نمیشد. ما از این زباله استفاده کردیم، روی اون زباله های جنگ ما یه همچین زندگی رو ساختیم. د هلمټ سپورتي موټر په جوړولو کې د ټویوټا کورولا له انجن څخه ګټه پورته شوې ده او وړتیا یې په ګرم او سړه هوا کې ازمایښت شوې. دغه موټر د اونیو راهیسې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. محمد رضا وایي ځکه یې د دې موټر جوړولو ته اقدام وکړ چې د افغانستان او نړۍ د خلکو په ذهن کې له هغه یوه ښه خاطره پاتې شي.